ښه، زه راځم دلته تاسو ته یو نوې فارموله ښیم او دا ډېره وړ فارموله ده. دغه فارموله چې کومه ده، زه خپله ما سره یو څه وخت په ډېر جنجال کې وم او اکثره دوستان مو ول. مثال په توګه دغه د وي کولر څخه ونیسه، مثال داسې راسه د لاندې د کې وي فریزر هم ده، کولر ده، ډرای ده. همداسې مثال په توګه دا زه بیا دلته سیف کړمه، همداسې بیا دلته سیف کړمه، همداسې بیا دلته سیف کړمه. نو فکر وکړئ دا څه کم 15 اتیا پیرې سیف شوی دی دې کې. ښه، نو که کله زمونږ هم دفاترو کې کار کوو نو داسې د ډېرو حالاتو سره مخ کېږو، کوم کې چې مونږ باید دا وشمېرو چې آیا په دې کې دا کولر څومره کولر پکې څومره انټریانې دي، د فریزر څومره دي او د ډرای څومره دي. نو په دې کې خو مثاله 100 دانې دي، دا خو بعض 100 خو زه خیر اسانه دی، خلک بیا داسې وشمېري چې 1 2 3 4، هغه ډېر زیات غیر مسلکي کار ده. نو په دې خاطر باندې بعضې وختونه په دې کې مثال 1000 دانې انټریانې شوي، 2000 15000 تر 10000 20000 همسې په لکاو پورې. نو د هغې حالت کې د دې حسابي کول بیا ډېر ناممکنه کېږي. نو د دې لپاره اسانه کار چې کوم ده، چې دا مثال څنګه زه پوه شم په دې باندې چې دې کې د وي کولر څومره انټریانې شوي دي. زه لږ راځم لږ نور هم کاپي کوم د وي کولر او نور مې هم پیسټ کړه. نو غواړم په دې باندې پوه شم چې په دې کې وي کولر څو ځل تکرار شوی ده. نو زه به لومړی کار وکړم، دغه وي کولر مې کاپي کړه، ځکه فارمولې لپاره دا اسانه کېږي. فارموله مثال دلته اچوم، دې کې لیکم کاونټ، دې کې لیکم مساوي یا ایکولز ټو کاونټ اف. یو اف ده اس سره، یو اف ده، موږ به اف استعمالوو. اف دې انتخاب کړه، بیا به اسانه راسي او دغه کالم په سی باندې ورسې کلیک کړئ. چې کلیک دې کړه دلته به یو کاما ور واچوئ، فاصله به ورکړئ، 2 رنې اپاسټرافي به ووهئ، بیا ستوری سو، بیا به هغې نه وروسته دغه وي کولر ده ورته سیف مې کړه پکې، بیا به ورسره خوا کې همدغه ستوری ووهئ او بیا به 2 رنې کالم اپاسټرافیز به ووهئ. د نه وروسته به یو فاصله ورکړئ او یا فاصلې ته ضرورت هم نشته ده او فاصله مه ورکوئ. نو فارموله دې ما مکمله شوه. دا به اوس ما ته وایي چې په دې کې وي کولر څو ځل انټر شوی ده. کلیک کړه پکې، ما ته وایي چې وي کولر په دې کې 117 پیره ذکر شوی ده. زه راځم اوس تاسو همداسې وي ډرای ښیم چې وي ډرای څومره ذکر شوی په دې کې. نو ایکولز ټو کاونټ اف د کالم سی کاما فاصله اپاسټرافیز، بیا ستوری، بیا دغه وي ډرای، بیا ستوری، بیا 2 رنې اپاسټرافي او بیا قوس بند. د